دا غیر به یو سوال کړی دی چې که موز ختمیدونکی یا امام رکوع ته کته شوی نو په دغه ټیم کې یو سړی جومات ته روان وي منډې وهل څنګه دي؟ الجواب سنت طریقه دا ده کومه چې رسول صلی الله علیه وسلم چې کله منزل راځي نو په سکینت او په وقار سره به راځي. احترام دی د الله د کور او د دې عبادت. په صحیح بخاري کې د حدیث د ابو هريره رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم اذا سمعتم الاقامه کله تاسو اقامت واورئ فامشوا الى الصلاه منزل لاړ شئ فامشوا مشي کلوت او عام کلوت وعليكم بالسكينه والوقار او پتاسو دي سکینت او وقار او اطمینان ولا تسرعوا او منډې مو وایي تعدي مه کوئ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتکم کم مونږ چې ته میلاو شو هغه وکړئ کم چې پاتې شوی د هغه بیا وکړئ. نو دې نه دا ثابته شوه چې جومات ته چې څوک ځي نو منډې به نه وایي الا یو سړی دی دا پته ده چې امام دا جمع د مونځ زمانه تلو والی یا رکات زه راګیرولی شم که زه لږه تعدي وکړمه نو هېڅ خبره نه ده. که یو سړی د قدمونه دي چې تیز کړي قدمونه تیزول یو سړی نږدې نږدې قدمونه هلي او زر رواني دا جدا مسله ده او منډه وهل دا جدا مسله ده. لکه یو سړی قدمونه تیز تیز اخلي او زر زر یې اخلي د دې دپاره چې د رکات یا د جمع د مونځ راګیر کړم نو په دغه وخت کې به څه حرج نه وي خو منډې ته به نه وړي او بې ادبۍ ته به نه وړي سکینت او وقار سره